افغانانو ازار وهلی او د جمهوریت په ړنګېدو ګډېدونکی عمران خان زنداني شو. دا چې ولې او څنګه، نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د ګل خانانو پلار چې د خپلې واکمنۍ پر مهال به د پوځ هر ډول ته ګډېده او افغانستان کې د جمهوریت په ړنګېدو یې خوشحالي کولې، نن د همغه پوځ لخوا زنداني او نااهل شو. تازه خبر دا دی چې د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان د دولتي ډالیو په قضیه کې د محکمې په امر نیول شوی. نوموړی په لاهور کې د پنجاب پولیسو د محکمې له پریکړې سملاسي وروسته په خپل کور کې نیولی دی. په اسلام آباد کې د یوې محکمې قاضي همایون دلاور ویلي د عمران خان پر ضد لګول شوي تورونه رښتیا ثابت شوي او په 3 کاله بند محکوم شوی دی او همدارنګه د 15 کلونو لپاره نااهل شوی هم دی چې ټاکنو کې به ګډون ونه شي کولی. دغه محکمې په خپله پریکړه کې دا هم ویلي چې ښاغلي خان په ناسمو کړنو ملامت دی. پر عمران خان تورو چې د واکمنۍ پر مهال ورکړ شوې ډالۍ یې پلورلې دي. د نن شنبې محاکمه په اسلام آباد کې د عالي محکمې په امر د دولتي ډالیو د قضیې یا توشخانې د اورېدو لپاره جوړه شوې وه. د پاکستان د ټاکنو کمیسیون یو غړي امجد پرویز ویلي عمران خان به د 15 کلونو لپاره په ټاکنو کې برخه نشي اخیستی ځکه د هغه په وینا د محکمې په حکم محکوم شوی دی. د محکمې اورېدنه څو ځلې د دې لپاره نن ځنډېدلې وه چې د عمران خان وکیلان محکمې ته نه حاضر شوي، خو وروسته خپله پریکړه د هغوی په نشتون کې اعلان کړه. د محکمې له پریکړې وروسته عمران خان د لاهور په زمان پارک کې په خپل کور کې نیول شوی دی. پولیسو همدارنګه زمان پارک کې د هغه نور کسان هم نیولي دي. د پاکستان د دغه پخواني لومړي وزیر له نیول کېدو وروسته د لاهور په زمان پارک سیمه کې د هغه کور شاوخوا ځای خلک لیدل کېږي. تیر ځل د هغه له نیول کېدو وروسته د پاکستان په ډېرو سیمو کې خلک واټونو ته راووتل او د حکومت ضد پراخې مظاهرې وکړې. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.